پخوا به انسانانو یوازې په فلمونو کې داسې تکنالوژي لیدله چې خبرې کوي، لیکنې جوړوي او پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. خو نن سبا مصنوعي ځیرکتیا یا AI زموږ د ژوند برخه شوې ده. په افغانستان کې هم ګڼ شمېر ځوانان اوس له دې نوې تکنالوژۍ څخه د زده کړو، کار او نوښت لپاره ګټه اخلي. خو دا چې مصنوعي ځیرکتیا څه شی دی؟ څه کارونه ترسره کولی شي؟ ناسمه کارونه یې کومې بدې پایلې لري او ځوانان څنګه کولی شي ترې سمه ګټه واخلي؟ د ټولنې هندارې پروګرام درنو کتونکو په ننني پروګرام کې په همدې اړه غواړم چې تاسو ته بشپړ معلومات درکړم. نو که کولی مو شو تر پایه مو ملتیا وکړئ. AI یا آرټیفیشل انټیلیجنس په پښتو کې ورته مصنوعي ځیرکتیا ویل کیږي. هغه تکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په څیر د فکر کولو، زده کړې، تحلیل او پریکړې کولو وړتیا ورکوي. دا تکنالوژي کولی شي پوښتنو ته ځوابونه ووایي، ژباړه وکړي، انځورونه او ویډیوګانې جوړې کړي، معلومات تحلیل کړي او حتی لیکنې او پروګرامونه ترتیب او ولیکي. دا چې په افغانستان کې له AI څخه ځوانان څنګه ګټه اخلي، راځئ په عملي ډول یې د ځینو ځوانانو له نظرونو سره وګورو. و در رابطه با AI یا هوش مصنوعی ChatGPT که در این زمینه خیلی دسترسی به اطلاعات خیلی آسان کرده که ما با استفاده از این خیلی کارهای ما رو راحت میکنه. مثالش برای ما یک موضوع در مکتب داده به نام مثلا طبیعت و این را ما خودم از دیگه جایی که نتونستم میتونم از طریق ChatGPT همه معلوماتی را که میخوایم درباره طبیعت پیدا کنیم برای ما به طور مختصر و مفید برای ما بیان کرده. نظریه من است که ChatGPT برای آسان کردن مشکلات به وجود آمده که باید استفاده خاص خود از این بکنیم، استفاده بیجا یا مثلا حتی از راههای خرابش استفاده نکنیم. تقریبا همین هفته آینده روز شنبهش یک برنامه داریم به مقاله خوانی است و این برای ما گفتن که یک موضوع خاص در مورد طبیعت و خصوصا طبیعت افغانستان که افغانستان بسیار یک کشور طبیعت و کوهستانی است، در این باره یک معلومات پیدا کنین. و ما خودم تا که تانستم از طریق کتابا معلومات جمع کردم و این که هوش مصنوعی یا AI برای ما بهترین کمک کرده که من تانستم معلومات بیشتر از طریق از این زمینه به خود فراهم کنم. یاره داسې کم وخت کې ایسپال مې کړ، ډېر ښه سافټویر ده او ما ډېر مشکلات را رفع کړي دي. یاره د ChatGPT خو ما ته بیخي ډېره ښه شوې ده. د شرکت یو سند منت جوړوم، قالبي که چوکاټ هر شی ټول سیستم یې را جوړوي. مصنوعي ځیرکتیا یوازې د محصلینو او ځوانانو ترمنځ نه بلکې د ښوونکو او علمي بنسټونو په ورځنیو چارو کې هم خپل ځای پیدا کړی دی. ځینې استادان وایي چې AI د دوی ګڼ اداري او تدریسي کارونه اسانه کړي او د وخت په سپما کې ورسره مرسته کوي. راز محمد صالح چې په یو ښوونځي کې استاد دی وایي د ښوونځي په اداري کارونو کې له AI څخه ډیره ګټه اخلي. دا چې نن نړۍ پرمختګ کړی دی او موږ هم له دغه AI یا مصنوعي ځیرکتیا څخه د مکتب د کارونو په پرمخولو کې او د شاګردانو د ظرفیت په لوړولو کې، د درسي بهیر په ښه کولو کې له AI څخه زیاته استفاده کوو. او دغه AI چې د خپله که ښه استفاده شي او د دونه ښه استفاده شي دا د وخت یوه سپما ده. نو موږ خپله په دغې جریان کې درسي بهیر کې د دې څخه زیاته استفاده کوو. سره له دې چې یو شمېر ځوانان او ښوونکي اوس له مصنوعي ځیرکتیا استفاده کوي، خو لا هم ډیری کسان هڅه کوي د دې تکنالوژۍ په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او د کارونې نوې لارې چارې زده کړي. راز محمد صالح وایي چې له خپلو زده کوونکو سره یو ځای کتاب پلورنځي ته راغلی څو په دې برخه کې لا زیات معلومات پیدا کړي او وکولی شي له AI څخه لا اغېزمنه ګټه واخلي. د همدې په خاطر باندې تر څو زه له AI څخه زیاته استفاده وکړم، یعنې مخکې که موږ څومره د AI څخه استفاده کوله یا موږ ګټه کوله، یعنې په ډېر پرمختللي شکل باندې مو نشوی کولی استفاده وکړو. نو اوس مو هغې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړل، هغه کتابونه وینو او دا به موږ اخلو انشاءالله په آینده کې د دې په خاطر باندې چې له AI څخه نور هم زیاته استفاده وکړو او د سیستم نور هم غښتلی شي او ښه شي، قوي شي، له دغې کتابونه به موږ اخلو او له دغې څخه به موږ استفاده کوو. سره له دې چې مصنوعي ځیرکتیا د زده کړو، کار او نوښت لپاره ډیر فرصتونه رامنځته کړي، خو نن سبا یو شمېر ځوانان ترې ناسمه او یا بې ځایه استفاده هم کوي. ځینې کسان د خپل فکر او هڅې پر ځای
هر څه ای آی ته سپاري، له کورنیو دندو او مقالو نیول تر انځورونو او حتی د ناسمو معلوماتو خپرولو پورې. سمیع الحق چې د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي چې که څه هم مصنوعي ځیرکتیا د زده کړو او کار لپاره ګڼ فرصتونه برابر کړي، خو ورسره د دې ټکنالوژۍ ناسمه استفاده هم ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړی وایي چې ځینې کسان د ای آی په مرسته جعلي او ناسم انځورونه جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې یې خپروي چې کله ناکله خلکو ته ستونزې جوړوي او ناسم پوهاوی هم رامنځته کوي. زمونږ افغانان خو چې ډېر غلط استفاده کوي چې مثلا زمونږ اکثره خلک یې بېسواده دي، نو دوی عکس نه ورکوي، ورته وایي دې سره مثلا د ځانه عکس جوړ کړه، دې سره یې کارټونیان عکسونه جوړ کړه. نو دا عکسونه ورسره جوړول، غلط استفاده کول دا غلط کار ده. عکسونه چې جوړ کړي اکثره خلک یې مثلا زنداره وي، نو زمونږ خلک چې دوی بېسواده دا چې ورکړي عکسونه هلته په ملیات ورکړي، وایي دا نفر مثلا بل ځای کې داسې کارونه شروع کړي وي، نو هغوی بیا غټو معاملو ته جګېږي، غټو جنګو ته جګېږي په دې کارو باندې. نو باید زمونږ خلک دا کار ونه کوي، غلط استفاده ونه کوي. کارپوهان او یو شمیر ځوانان باور لري چې مصنوعي ځیرکتیا باید د مثبت بدلون، زده کړې او نوښت لپاره وکارول شي، نه د ناسمو معلوماتو او یا خلکو ته د ستونزو جوړولو لپاره. دوی له ځوانانو غواړي چې له دې ټکنالوژۍ مسؤلانه او سمه ګټه پورته کړي. نور دا مثلا باید څوک غلط استفاده ونه کوي، غلطې پوښتنې ته ونه کوي، خپل وخت بې ځایه په تېر نه کړي، هغه کوم شی چې مربوط ضرورت وي هغه ته وکړي. نور بې ځایه عکس جوړول، بې ځایه کانټینیان غوښتل ته یا مثلا په یو چا رشخان وهل بیا اکثره دا غلط کار ده. ځوانانو څخه دا هیله ده چې هغه مسؤلین چې هغوی مثلا دې ته ضرورت لري ښه استفاده ترې وکوي، هغه کاروباران چې دوی ته ضرورت لري چټ جي پي ټي ته ښه استفاده ترې کوي، او هغه ځوانان چې بېکاره بېروزګاره دي او ټول ژوند یې په همدو مصروفیت کړی ده، یو بل عکس ورسره جوړوي، رشخان پرې وهي، باید دا ونه کړي. کارپوهان وایي که ای آی په سمه توګه ونه کارول شي، نو کولی شي د ځوانانو د فکر کولو، څېړنې او خلاقیت وړتیاوې کمزوري کړي. خو بل لور د هغه ځوانان چې ای آی د زده کړې او کار لپاره کاروي وایي چې دا ټکنالوژي وخت سپموي او کار یې اسانه کړی ده. کله چې ما ای آی نه استفاده کوله په هغې وخت کې یعنی وخت ما زیات ضایع کېدله، یعنی که ما په یو کار باندې به لګیا وم په هغې کې زه د داسې ستونزو سره مخامخ کېدلم چې نه شم کولی په ډېر زیات وخت کې هغه ستونزه زه حل کړم. خو کله چې زه له ای آی څخه استفاده کوم، یعنې شخصا د ما لپاره ډېره اساني رامنځته کړې ده او په کم وخت کې زه دغه خپل کارونه په مخ باندې وړلی شم. یو ځوان عکاس وایي مخکې د خپلو عکسونو د ایډیټ او ډیزاین لپاره مسلکي مهارت نه درلود، خو اوس د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کولی شي خپل کار ډېر په اسانه، چټک او په مسلکي ډول ترسره کړي. هغه وایي چې ای آی د ده لپاره د کار نوي فرصتونه برابر کړي دي. از یا برای ما یگان عکس‌ها و یگان ایدیت یگان چیزای خوب یاد گرفتیم. این در خاطر دیزاین عکس، اکشن‌های عکس و چیزای بالا یاد می‌گیریم ازش. کار ما خب فکر یک 80% 100% آسان کرده. عکس‌ها چه رنگ میگیره، اکشن‌ها چه رنگ میگیری، دیزاینش چه رنگ ایدیت می‌کنی. کل چیزا رو گفتن آخر. این فکر 100% خوب شده. واقعا 80% ولی 100% فکر. خب جوانان ما یک پیشنهاد داریم، اما هر چیز یک جای راه خوب رسان همون راه باید بگیرن. آیا مصنوعي ځیرکتیا د ځوانانو لپاره یو لوی فرصت دی که د فکري تکیې یو نوی خطر؟ مصنوعي ځیرکتیا یو قوي وسیله ده، خو د هغې ګټه او زیان د انسان د استعمال له ترقي سره تړاو لري. که سمه ګټه ترې وشي، کولی شي د زده کړو، کار او نوښت نوې دروازې پرانیزي، خو که ناسمه ګټه ترې پورته شي، بیا کولی شي د فکر کولو وړتیاوې کمزورې کړي او کاروونکی یې ډېر لټ عادت شي.